سلامونه په دې هیله چې ټول به روغ جوړ اوسئ. یو ځل بیا معراج خان سکلز یوټیوب چینل له طرفه نن په دغه ویډیو کې بس تاسو ته وښیم چې څنګه کولی شو له کټیزن ایرډراپ سره موږ او تاسې خپل ادرس وصل کړو، د خپل باینانس ادرس ورسره وصل کړو ترڅو موږ او تاسو ته کوین ویډ راشي. ګورئ تاسې کله باینانس ته راشئ، په باینانس کې نیو لیسټینګ برخې ته راشئ، نو دلته به تاسې سره لیکل شوي دي دا کټیزن ایرډراپ چې دی په باینانس کې لیست کیږي. نو اوس راځو چې څنګه کولی شو له دې سره موږ او تاسې خپل ادرس چې دی هغه وصل کړو. نو راځئ په دې ویډیو کې تاسې ته مکمله طریقه درښیم چې څنګه ورسره موږ او تاسې خپل باینانس ادرس وصل کولی شو ترڅو موږ او تاسې ته دغه کټیزن ایرډراپ کوم کوین چې دی هغه ویډ راشي. کټیزن ایرډراپ چې دی دا موږ او تاسې په دې کې ډېر کار کړو چې چا څومره کار کړی په هماغه اندازې دوی ته کوین ورکړي دي. صحیح ده، نوی ایرډراپ پکې راغلی، هغه ایرډراپ ته تاسې کلیک واخلئ چې څومره اندازه کوین یې تاسې ته درکړه هماغه ستاسې کوین. تقریبا ماته 2.40 کوین راکړي. صحیح ده، نو تاسې به وګورئ چې څومره اندازه کوین یې تاسې درکړي، تاسې به خپل باینانس په همدغه شکل ورسره وصل کړئ. چې کله باینانس ورسره وصل کړئ انشاءالله تاسې ته به هغه ویډرا وشي. نو تاسې راسره دغه ویډیو تر پای وګورئ، زموږ چینل معراج خان سکل سبسکرایب کړئ. تر ټولو لومړی به تاسې راشئ خپل ټلګرام به راخلاص کړئ او په ټلګرام کې به تاسې د کټیزن کوم ایرډراپ چې دی تاسې به دا راخلاص کړئ. صحیح ده، زه تاسې ته وښیم. تاسې به ټلګرام ته راشئ، چې کله ټلګرام ته راغلی په ټلګرام کې به تاسې د کټیزن کوم ایرډراپ چې دی دا به تاسې راخلاص کړئ. دغه ایرډراپ دی، صحیح دا به تاسې راخلاص کړئ. په دې پلی باندې به تاسې ورته کلیک واخلئ. ایرډراپ به تاسې ته په دغه شکل سره راخلاص شي. تر ټولو لومړی تاسې ته دغه شیان راځي، کلیکټ باندې کلیک کوئ یا په ضرب علامه باندې کلیک واخلئ، دا به تاسې سره کټ شي. صحیح ده، نو په دې کې به تر ټولو لومړی راشئ دغه ایرډراپ برخې ته. صحیح ده، ایرډراپ برخه وینئ، دغه ایرډراپ برخه ته به تاسې راشئ. په دې ایرډراپ برخه کې چې تاسې ته څومره کوین ووتل همغه ستاسې کوین دي. صحیح ده، ګورئ ماته 2.40 کوین وتلي دي. صحیح ده، نو په دغه ایرډراپ برخه کې چې تاسې څومره اندازه کوین وو همغه ستاسې کوین دي. صحیح ده، ما سره اوس ټول 2.40 کوم کټیزن کوم کوین چې دي دا له ما سره دي. نو تاسې به وګورئ چې څومره اندازه تاسې سره وو په همغه اندازه به ستاسې کوین وسي. صحیح ده، نو دلته تاسې کتای شئ. په دې کې مهم شی چې هغه دغه نو په دې کې کار کول ډېر مهم و چې څومره اندازه په دې کې کار کړو په هماغه اندازې دوی ته کوین ورکړو. کینې ما ډېر کسان هم ورته انویټ کړي خو بیا هم ما ته 2.40 کوین راکړي دي. همداسې ځینې ملګرو ته 100 یعنې اکثریت یې 100 پورې کوین ورکړي. تر ټولو لومړی به راشئ، دلته به تاسې په ډیپوزیټ باندې ورته کلیک واخلئ. دا لاین کې ډیپوزیټ ټو ایکسچینج، دلته به کله چې ډیپوزیټ باندې تاسې کلیک، دلته به تاسې لومړی باینانس انتخاب کړئ. صحیح شو، باینانس سلیکټ کړئ. چې کله باینانس تاسې انتخاب کړل هغې نه بعد به تاسې لاندې لیکل شوي دي کانټینیو. صحیح ده، دغه وینئ دا کانټینیو باندې به تاسې ورته بیا کلیک واخلئ. چې کله هم دلته کلیک واز ګورئ دلته موږ او تاسې نه څه شی غواړي، یو آی ډي غواړي موږ او تاسې نه، د کټیزن کوم ډیپوزیټ ادرس چې دی هغه موږ نه تاسې نه غواړي، او بل موږ او تاسې نه میمو ادرس غواړي. صحیح ده، دغه یو آی ډي او ډیپوزیټ ادرس دا شیان به تاسې راشئ خپل باینانس ته. خپل باینانس چې تاسې کله راخلاص کړم په باینانس کې به تاسې راشئ خپل د بره کومه برخه چې تاسې ته ښکاري دې برخې ته به راشئ، په دې باندې به تاسې کلیک واخلئ. چې کله هم کلیک پرې واخیسته ګورئ دلته به موږ او تاسې سره دغه پی آی ډي یا یو آی ډي چې کومه ده یا آی ډي چې ده دا به تاسې له دې ځای نه کاپي واخلئ. صحیح ده، چې کله تاسې دا کاپي واخیسته بیرته به تاسې راشئ خپل کټیزن ته. دلته به تاسې هغه یو آی ډي چې کومه ده کومه موږ تاسې باینانس نه کاپي کړه به ورته پیسټ کړئ په دغه شکل سره. بیا به دوباره بیرته راشئ خپل باینانس ته به راشئ او له باینانس کې به تاسې دلته به شاته بیګ وکړئ. بیګ نه بعد به تاسې راشئ خپل وایلیټ برخې له. صحیح ده، خپل وایلیټ برخې له چې کله راغللی نو دلته وایلیټ برخې ته وایلیټ برخه کې به تاسې بیا راشئ سپاټ برخې له. صحیح ده، په سپاټ برخه کې به بیا تاسې کله چې سپاټ برخې ته راغللی په سپاټ برخه کې به بیا تاسې راشئ سرچ برخې ته. صحیح ده، په سرچ کې به تاسې ورته ولیکئ CATI، دا به ورته ولیکئ کټیزن. صحیح شو، دغه په دغه شکل سره ورته ولیکئ. ګورئ تاسې ته دلته ښکاره کېږي. را به شئ په دې باندې به تاسې ورته کلیک واخلئ. صحیح ده، چې کله تاسې کلیک واخلئ را به شئ ډیپوزیټ کرپټو باندې به تاسې ورته کلیک واخلئ. چې ډیپوزیټ کرپټو باندې تاسې کله کلیک واخلئ را به شئ ټون کوین باندې به کلیک واخلئ. بیا به تر ټولو لومړی به تاسې ادرس له دې ځای نه کاپي واخلئ. صحیح شو، ادرس به تاسې کاپي واخلئ. چې کله چې ادرس تاسې کاپي واخیسته را به شئ دلته به هغه خپل کوم ادرس چې دی هغه به تاسې ورکړئ. صحیح شو، دغه ادرس په دغه شکل سره ورکړئ. چې کله هم ادرس ورکړل هغې بعد به بیا راشئ خپل باینانس ته، باینانس به راخلاص کړئ. په باینانس کې به میمو ادرس تاسې راواخلئ. صحیح، دا میمو ویني د کټیزن میمو ادرس به تاسې راواخلئ. ورته دلته به تاسې خپل هغه میمو ادرس چې کوم دی هغه به دلته تاسې ورته پیسټ کړئ. صحیح شو، په دغه شکل به ورته پیسټ کړئ هغه خپل کوم ادرس چې دا هم چې کله پیسټ کړئ بیا به لاندې په سینډ باندې تاسې ورته
کلیک واخلئ. دا سینډ وینئ په دې سینډ باندې به تاسې ورته کلیک واخلئ. چې کله په سینډ باندې تاسې کلیک ګوره دلته تاسې خپل باینانس یو ای ډي او ادرس او میمو تاسې دا هر څه چک کولی شئ. صحیح ده. بیا به راشئ په کنفرم باندې به تاسې ورته کلیک واخلئ. ځکه په کنفرم باندې به تاسې ورته کلیک واخلئ. چې کله په کنفرم باندې کلیک واخیسته نو زمونږ او ستاسې هغه له کټیزن ایر ډراپ سره زمونږ او ستاسې ادرس چې دی بالکل وصل شو، سکسسفل شو، په کامیابۍ سره ترسره شو. نو په دغه طریقې سره تاسې کولی شئ چې خپل ادرس له کټیزن ایر ډراپ سره وصل کړئ.